د بدخشان ولایت د پامیر اوسیدونکو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د ویش لړۍ. د بدخشان ولایت د پامیر اوسیدونکو سره د اسلامي امارت د رئیس الوزرا په لارښوونه په 300 بېوزلو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. پامیریان له دې مرستو خوښ دي، خو له ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. په کندوز کې د اړمنو کورنیو د ستونزو د هواري لپاره لازم چمتووالی. د کندوز والي په مشرۍ په راتلونکي ژمي کې د کډوالو د راستنېدو او احتمالي طبیعي پیښو په اړه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د کندوز والي مولا نثار احمد نصرت د راستنېدونکو او بېوزلو کورنیو د ستونزو په هواري ټینګار وکړ. له بلې خوا په غونډه کې د کډوالو او راستنېدونکو د ستونزو د حل او د احتمالي طبیعي پیښو پر وړاندې د لازم چمتووالي په اړه خبرې وشوې. د کندوز باغدارانو ته د انګورو د چایلو ویش. په کندوز کې د کرنې ریاست د سولې بنسټ د دفتر په همکارۍ 300 جریبه انګورو ته د چایلو وسایل وویشل شول. دغه پروژه چې څه باندې 55 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي د انګورو د حاصلاتو د ودې لپاره ګټور بلل شوي، خو باغ لرونکي وایي چې په تیرو کلونو کې د عصري کرنیزو وسایلو د نشتوالي له امله د دوی ډیری حاصلات خراب شوي دي. د کندوز په ابدان دښته کې د 20 ټنه تاریخ تیره خوراکي او طبي توکو سوځول. د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دا تاریخ تیره توکي د ټاکلي کمیسیون لخوا څو ورځې وړاندې د ښار له دوکانونو او سوداګریزو مارکیټونو راټول شوي وو. د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د 100 کورنیو لپاره د روغتیایي کڅوړو مرسته. دغه مرستې شو دفتر د چاردرې ولسوالۍ د مسؤلینو په همکارۍ د دې ولسوالۍ په 100 اړمنو کورنیو روغتیایي کڅوړې ویشلې دي.